د قربانۍ صحیح وخت کوم دی؟ بلې د قربانۍ وخت د یوه معلوم ځای څخه شروع کېږي، په یو معلوم ځای باندې ختمېږي. د اختر د ورځې صبح صادق یا د ذوالحجې د میاشتې د 10 تاریخ صبح صادق چې وروخېږي د قربانۍ وخت شروع شي. د ذوالحجې میاشتې د 12 تاریخ تر لمر لوېدو پورې، یا په بله وینا د اختر لومړۍ ورځ، دوهمه ورځ، د درېیمې ورځې چې کله لمر ډوب شي تر دغه وخته پورې د قربانۍ کول جواز لري. او که چېرته د دې نه مخکې هم جواز نه لري او که وروسته هم جواز نه لري. خو په دا کې علماو یوه بله خبره کړې، هغه دا چې که چېرته داسې یوه منطقه وه چې هلته د لمونځ کېږي، نو د دغه ځای د خلکو لپاره د اختر د لمونځه نه مخکې قرباني کول جواز نه لري. دوی به د اختر قرباني د اختر لمونځه نه وروسته کوي. که چېرته داسې منطقه وه چې هلته د عید لمونځ نه ادا کېده، د اختر لمونځ نه ادا کېده، هلته مطلب غرایزه منطقه وه، بیا د هغه ځای د خلکو لپاره د صبح صادق په راختلو د اختر د لمونځه نه مخکې هم د قربانۍ کول جواز لري. نو قرباني د اختر په لومړۍ ورځ هم صحیح کېږي، په دویمه یې هم صحیح کېږي او په درېیمه یې هم صحیح کېږي د لمر تر ډوبېدو پورې.